تر لیونتوبه مینه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې دغه له درده ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. کله چې هغه ښوونځی پیل کړ، پلار یې ګل میر اکان 2 کاله د مخه مړ شوی و. ایمل خپل ټولګي کې د وتلو زده کوونکو نه و. د شعر او مطالعې سره یې خوره مینه درلوده. د پښتو ژبې ښوونکي به هره ورځ شعرونه پرې لوستل. خو هغه کله چې د ځوانۍ پر لومړیو پسرلیو پل کېښوده، پر هغه چا مین شو چې خپله ده ته هم ډېره ګرانه برېښېده. ایمل د بهادر خان په لور سنځلې باندې داسې مین شو چې نور هر څه ترې پاتې شول. دغه مینه به دواړو یوازې د بام د سر نه په اشارو او هندارو اچولو سره کوله. یا به کله چې ایمل پر کوڅه کې تېرېده، سنځلې به د خپل بام له سره ورسره خبرې کولې او د ګلو پر غوټیو به یې سره د زړونو د غسو ګزارونه کول. ایملان د کوچنیوالي نه زما ملګری و. په ټولګي کې به څنګ پر څنګ سره کېناست و. هغه به له سنځلې سره د خپلې مینې کیسې ماته کولې او داسې به یې ویل: سنځله زما ژوند دی او له هغې نه لرې والی زما مرګ. رښتیا چې د ایمل او سنځلې د مینې ډنډورې نورې پټې پاتې نه شوې. له بله پلوه بهادر خان هم د خپل ضدیت پر اس داسې سپور و چې د ایمل ټولو جرګو ته منفي ځواب ورکاوه، ځکه چې د ایمل له پلار ګلمیر اکا سره ډېره پخوانۍ بدي درلوده. کله چې بهادر خان ښه په دې پوه شو چې د ایمل مینې د سنځلې په رګونو وینه کې ځای نیولی او د دې اور د وژلو بله لار یې نه لیدله، سمدلاسې یې سنځله خپل وراره جانو ته واده کړه. ایمل د دې خبرې په اورېدو هر څه د لاسه ورکړل. ژبه یې بنده شوه، روغ لیونی شو. ان تر یوې اونۍ وروسته له کلي نه ترای تم شو. ځینو به ویل لکه چې بهادر خان وواژه، خدای دې خیر کړي. رښتیا چې د هغه ورکېدل د کلي نه د کلیوالو په خاص ډول زما لپاره د حیرانتیا وړ وه او خورا ډېر پرې وځورېدم. کله کله به مې هغه او د هغې خبرې رایادېدې. تر کلونو وروسته یوه ورځ سهار وختي هغه زموږ د ځمکې په درمند کې شلېدلې جامې، تور مخ، خیرن لاسونه او لوڅې پښې او ببره ږیره چې هیڅ نه پېژندل کېده، د سوالګر ملنګ په شان مې مخ ته ودرېده. ښه یې راته وکتل، غلی و، هیڅ یې نه ویل. ملغلرې د سترګو نه راتویې شوې، شونډې ورپېدې. خدای شته زه هم دغه حالت حق پک کړم، خو بیا هم د ایمل راتګ او ژوندي لیدل یې زما لپاره تر ټولو هر څه او ډېره خوشحالتیا وه. له ډېرو خوشحالۍ نه مې ژړا راغله او مې غوښتل چې غېږ کې ټینګ ونیسم، مګر هغه ځان تر شا کړ. خوښه یې نه وه، یوازې د ګوتو څوکې راکړې. څو شېبې وروسته د هغه په حالت کې بدلون راته. ستونی او شونډې یې رپېدې، غوښتل یې چې څه ووایي، خو د ویلو توان یې نه درلود. بیا یو وار د ګلاب شان ته سور شو، تر خولې یې چیغه ووته، پورته شو، پر ځمکه راولوېده. رښتیا چې ډېر وځورېده. تا به ویل چې د ارواحو فرښته ترې روح اخلي. له سترګو نه یې ګلۍ واورېدې او په بنده بنده ژبه یې له ځان سره داسې ویل: مورجانې څه شوې؟ څه در باندې وشول؟ لکه چې یوازې وي، یوازې پاتې کېږي، په سره اور کې سوځي. بیا غلی شو. څو شېبې وروسته بیا سنځله، زما ښکلې سنځله او مورجانې، زه به ښه شم، پور به دې ادا کړم. سنځله مې ولیده، هغه به زما شي. بیا پر خپل ځای کې واوښته او راواوښته. نور قرار او ځای پر ځای ویده شو. زه کور ته لاړم چې خواړه ورته راوړم، مګر کله چې په ډېره بیړه بېرته راغلم، هغه نه و چیرې کوم خوا تللی و. هغه بیا ډېر وخت ورک شو. ډېرې هڅې مې وکړې چې پیدا یې کړم، خو د انځر د ګل په شان یې پته ونه لګېده. میاشت لا نه وه تېره شوې چې یوه شپه زموږ د کلا دروازه وټکول شوه. ورور مې په بیړه مخ دروازې ته ورواړاوه او د دروازې خوا ته ورغی. تپوس یې وکړ: څوک یاست؟ هېڅ غږ نه راته. زه ډېر ورو د تبرګي سره د بلۍ سر ته ورجګ شوم. ګورم چې ایمل غلی د وره تر څنګ ولاړ دی. ورور ته مې غږ کړ چې دروازه ورته خلاصه کړه. هغه دا کار وکړ، مګر ایمل بیا هم هلته ولاړ و. زه زر د بام له سر نه راکوز شوم او غږ مې پرې وکړ. کله چې زما غږ واورېده، د وار را دننه شو. غوښتل مې چې روغبړ ورسره وکړم، مګر هغه بیا د پخوا په شان ونه غوښتل. د حجرې ور مې ورته خلاص کړ، خو هغه په برنډه کې ولاړ و او د حجرې د ننوتلو تکل یې نه درلود. ما چای او ډوډۍ زر زر راوړل، خو د ګوتې هم ورنه وړې. یوازې د ویالې د روانو اوبو نه په خپل لاس څو لپې وڅښلې او بس. کتل یې او نور څه نه ویل. ما ورته ځای جوړ کړ چې ویده شي.
مګر د هغه سترګې د برنډې په بر کونج کې پر یو ماتوش کېدلي کټ ولګېدې. ور منډه کړه او ډډه یې پرې واچوله. زه ورته ولاړم. دای هملته د سوچونو ډک خوب یووړ. ما هم دغه ټوله شپه د ایمل په سوچونو کې تېره کړه. سهار چې وختي پاڅېدم راغلم چې ایمل وګورم. هغه بیا چیرې تللی و پته یې نه وه. څومره ځورېدونکی و. ډېر مې ارمان شو چې ولې داسې پیښیږي. بیا به څومره وروسته ایمل ګورم. د سوچونو سره سره د پټي په لور روان شوم. کله چې درمند ته ورسېدم ګورم چې ایمل په درمند کې د شولو غوبل کوي. خوشحاله و. په خولې بنده شپېلۍ وهله. خو کله چې سترګې په ما ولګېدې غلی شو او څو شېبې وروسته یې د واره راته داسې وویل: پیرجانه سنځله مې د کلونو وروسته ولیده. هو، هغې راته وخندل او لکه غوټۍ مسکی شوه. زه به نور هم ښه شم. دا دی هم دا اوس لږ خبرې کوم، یوازې د هغې سره او څه هم دا د له تا سره. دا لومړی ځل و چې ایمل ماته د مکتب تر دورې وروسته بیا په همغه پخواني خوند پیرجان وویل. هغه غوبل پرېښود، را روان شو، زما تر څنګ کېناستو. خوشحاله و او راته وویل: پیرجانه راځه چې لاړ شو. نن غواړم د خپلو یارانو ملګرو سره ستا پیژندګلوي وکړم. هغوی لرې نه دي، زه خو یوازې له هغوی سره ژوندی یم. زه هم سم د لاسه ورسره روان شوم، ځکه چې د ایمل خبرې کول خوشحالتیا او بیا د هغه د یارانو لیدل زما لپاره د بل هر څه نه خوره په زړه پورې وو. دواړه روان وو، پر لارې څه نه ویل. څه مهال وروسته د یو باغ ته ورسېدو. دغه باغ زموږ د کلي لویدیځ لور ته پروت ډېر پخوانی باغ دی. څنګ ته یې ځنګل و، د پخوانۍ زړې کلا زاړه دیوالونه او برجونه لیدل کېدل. په تیاره او شپه کې ډېری کسان د ویرې ورتلای نه شول. په دغه باغ کې د ګلانو څو ښکلي پټي چې د پټیو په منځ کې دوې غټې ډبرې ایښودل شوې وې، دواړه پرې کېناستو. په داسې حال کې چې د باغ د شاوخوا او ځنګل نه د راز ګلانو، عطر، د شاتو مچیو، بوراګانو، نورو الوتونکو، د دغو ګلانو پر څانګو د بلبلو چیغو نارو ټولو طبیعي ښکلاو دغه چاپېریال دومره ښکلی کړی و. تا به ویل چې هر څه خبرې کوي. ایمل هم د ځان سره هسې لګیا و او په بنده ژبه یې د مقابلو لورو سره روغبړ کاوه او زه هم مقابلو لورو ته وروپېژندم. ما هم د زړه له کومې هغه څاره چې څه کوي. څو شېبې وروسته هغه خپلې خبرې داسې پیل کړې: پیرجانه دا ټول زما یاران دي. دا اوس زما کور او کلی دی. ډېر وخت مې له دوی سره تیر کړی دی. د دوی په خبرو سم پوهېږم او دوی زما په خبرو پوهېږي. دلته هم داسې یو نظام شته لکه زموږ چې دی. د دوی نظام هم ډېر ظالم او جابر دی. لکه زموږ هغه بوراګان چې ډلې مخامخ غواړي وناڅي او تل خوښه او هوسا ژوند وکړي او د هغه آسماني ګل په چوپړ کې ووسي چې دوی ورسره د خپل د ژوند په بیه مینه لري او کلونه دا ارمان لري. مګر هغه بدرنګه هیلهګر پردی مزدور کرغېړن بورا چې د څو نورو د په شان خرڅوي غلو بوراګانو سره لاس یو کړی او د دې بڼ او ګلشن د بربادۍ لپاره د هغو نورو نابلده سرو شین سترګو تورمخو غوماشو سره د دې بېوزلو میلیونونو مینو بوراګانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه بڼ او ګلشن اوسېدونکي ځان هوسا نه ګڼي او ډېر نفرت ترې لري، ځکه چې پردي ورته ښکاري او د پردیو په مرسته دي. اوس نو ته راته ووایه پیرجانه چې زما د عشق ناکامي خو د سنځلې سره زما بېوسي او د سنځلې د پلار بې عدالتي وه، نو زه خو د عشق ناکامیو لیونی کړی نه یم. زه د دې دود و دستور د پښتنو بدو رواجونو دې حال ته ورسولم. دا خبره یې وکړه او پر مخ یې اوښکو لارې جوړې کړې او د وروستي ځل لپاره یې زما سره خدای پاماني وکړه. په جنازه مې بیړه مکړی، په جنازه مې بیړه مکړی، ګوندې وروستي دیدن ته یار راشي مینه. کره روان یې لږ راتېز شه، کره روان یې لږ راتېز شه، بېلچې یې دوه کړې په ما خاورې اړوینه. اودس په بیړه بیړه وکړه، اودس په بیړه بیړه وکړه، د جنازې مې دوه تکبیره پاتې دینه. مازدیګر تیر شو سترګه لاړه، مازدیګر تیر شو سترګه لاړه، زړګیه ژاړه ودې نه کړل دیدنونه.
د مازدیګر لمرونه ټول شول، د مازدیګر لمرونه ټول شول، جانان مې نشته سترګې چاته واړومه. مازدیګری دی خیرې مکړه، مازدیګری دی خیرې مکړه، ته به د ناز خیرې کوي رښتیا بشینه. ستا به زمانه ګیله کیږي، ستا به زمانه ګیله کیږي، قسم د یاره بندیوانه مې ساتینه. په مخه ځم شاته در ګورم، په مخه ځم شاته در ګورم، واک د تقدیر دی زړه مې نه در څخه ځینه. د ګوتو لس سرونه سره کړه، د ګوتو لس سرونه سره کړه، په زړه مې لس داغونه ستا د لاسه دینه. د سترګو جنګ دی ورته ټینګ شه، د سترګو جنګ دی ورته ټینګ شه، کاږه واږه باڼه په زړه ویشتل کوینه. د زړه په څړیکو کې مې ته یې، د زړه په څړیکو کې مې ته یې، د زړه دردونه مې آباد در باندې دینه. زړه مې په تا تکیه د یاره، زړه مې په تا تکیه د یاره، کنه له ژونده مې وینځلي دي لاسونه. بېوسي توره وي که سپینه، بېوسي توره وي که سپینه، لالی مې ځي زه په کنډو ولاړه یمه. غم مې د خپلې بېوسۍ دی، غم مې د خپلې بېوسۍ دی، کنه ګټلې برخې چا پرېښي دینه. د بېوسۍ حد ته خو ګوره، د بېوسۍ حد ته خو ګوره، چې زړه دې نه غواړي په زور دې غږومه. د خوب لیده دې رښتیا مشه، د خوب لیده دې رښتیا مشه، خړې اوبه په خوب کې بل تعبیر لري نه. که حق بخې نو را بخی، که حق بخې نو را بخی، بېګا په خوب کې درنه خړو اوبو وړمه. پیزوان مې خړو اوبو دروړ، پیزوان مې خړو اوبو دروړ، په غم شریک لالیا نیسه ګودرونه. د ماشومتوب ژوندونه راشه، د ماشومتوب ژوندونه راشه، د پیغلتوب آواز مې دار ته خېژوینه. د پښتنې پیغلې ښایست وي، د پښتنې پیغلې ښایست وي، د زړه غمونه په خندا کې تېروینه. لالیه څه ګټه دې وکړه، لالیه څه ګټه دې وکړه، د لښکر مخکې مخکې تلې کونډه دې کړمه. د لوپرۍ انجام دې ولید، د لوپرۍ انجام دې ولید، ځان دې رسوا کړو زه دې هم بدنامه کړمه. پچم گاونډ کې آوازه شوه، پچم گاونډ کې آوازه شوه، د ایوبي لیلا نن بل ته ورکوینه.